انګلستان پاکستان ته په ماتې ورکولو سره په دې وتوانېد چې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټي. په سلامونه مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په پایلوبه کې انګلستان نن یکشنبه د نومبر 14 چې د لړم میاشتې له 22 سره سمون خوري پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او دغه جام یې وګټه. د استرالیا په ملبورن کې انګلستان په نننۍ لوبه کې پچه وګټله او پاکستان یې لومړی بیټینګ کولو ته وروباله. د پاکستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو انګلستان ته د 138 منډو هدف وټاکه. د انګلستان لوبډلې ټاکل شوی هدف په 19 اور کې پوره کړ او په دې سره وتوانېد چې د 2022 کال نړیوال جام یو ځل بیا وګټي. دا زموږ نننۍ چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.